سلامونه مې ومنئ ملګرو، الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ بس. ملګرو عبدالله یم د پښتو زده کړې له چینل څخه نن بیا په یوې نوې او خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ملګرو څنګه کله چې ویډیوګانې او عکسونه د موبایل کې په ډېر اسانۍ سره د ملګرو څخه پټ کړو. ملګرو دا طریقه به زه تاسو ته په ویډیو کې ښیم. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته یو کوچنی درخواست کوم، که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زما چینل ته سبسکرایب او څنګ کې د بیل نشانه په آل باندې کلیک وکړئ. راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. اول به ملګرو تاسو له پلی سټور څخه د ډایلیټ په نوم اپلیکیشن چې کله تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړو په خوند به ملګرو دا هیڅ معلومات نه کیږي، ستاسو ملګري به حیران شي. دلته اوس مثال دا اوس زنګ جای ده، دلته به هیڅ په دې پوه نه شئ دلته د څه شي پټ کړي دي. ملګرو دا ډېر جالب اپلیکیشن دی ملګرو. دا چې کله تاسو خلاص کړئ دلته ملګرو اوله سره یو کوډ ورکړئ 15 2 وارې به دې ورکړئ ملګرو په دې طریقه. دلته مو اوس هغه کوډ ورکړئ ملګرو. دلته چې کله ډاون باندې به کلیک وکړئ دا د ملګرو موږ ته صفحه را خلاصه شوه ملګرو. دلته هر رنګ عکسونه ویډیوګانې په ډېره اسانۍ سره پټولی شئ ملګرو. دا یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی ملګرو. چې کله عکسونه تاسو پټوئ ملګرو تاسو به راسئ دغه ځای ته، په دغه ځای به کلیک وکړئ ملګرو. بیا به راسئ مثال زه دا عکس پټوم، دا یو عکس زه پټوم، دا به تاسو د پټولو لپاره به تاسو د باندې کلیک وکړئ، بیا به په اوکې باندې کلیک وکړئ. اوکې باندې چې کله کلیک وکړو بیا به کلیک وکړئ، بیا به یې کلوب کړئ ملګرو. دا اوس ملګرو پټ شو. چې اوس یې راباسم ملګرو بیرته تاسو بیرته په دغه اوکې باندې کلیک وکړئ او دا به ووځي ملګرو. ملګرو په دغه طریقې تاسو پټ کړئ. ډېر خوندور اپلیکیشن ده. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه سوې. تر بلې ویډیو د الله په امان چینل ضروري ده سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو